الله وبرکاتو. دوستانو راځئ چې دا ځل د انټرنیټ په باره په ځینو مهمو اړینو خبرو وغږیږو. لومړی دا چې په افغانستان کې اوس ډېری خلک دي له انټرنیټ څخه پیسې ګټي خو پیسې راویستلی نه شي. دوهمه خبره د بعضو خلکو یا په دې یقین نه ده چې انټرنیټ کې پیسې ګټلی کېږي. دریمه خبره پیسې له کومې لارې ګټل کېږي، کومې طریقې موجودې دي. همداسې نورې طریقې هم شتون لري. اوس راځو لومړی ایډموب چې په افغانستان کې ورته خلک ډېر ارزښت ورکوي. ایډ ساینس باندې د ایډ ساینس په باره د اپلیکشن جوړولو په باره اپلیکشن دوستانو ډېر زیات اپلیکشن پیدا کېږي. موږ او تاسې باید داسې کار وکړو تر څو چې هغه ساده وي او مشکل نه وي. نو ډېری خلک دي دوستانو هڅه کوي چې خپل د ایډموب اکاونټ سسپینډ یا ډیسیبل کړي. نو راځئ چې داسې اکاونټ جوړ کړو چې هغه ته هم مشکل نه جوړېږي، اکاونټ ته د ډیسیبل خطر هم نه وي او خپل کار هم ترې واخلئ. د دې لپاره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې بعضې اپلیکیشنونه لکه مکس پلایر، کیبورډونه، ګیمونه، همداسې نور اپلیکیشنې ډېر اپلیکیشنونه پیدا کېږي. د دې اپلیکیشنو په استعمال کې موږ او تاسې کولی شو چې د ایډموب بینر آی ډي، ریویډ آی ډي، انټرنیشنل آی ډي هغه ورکړو تر څو موږ ته اعلان راواړوي. نو لومړی زه غواړم تاسو ته دغه طریقه وښیم. د دې لپاره چې تاسو لومړی دلته زما سره یو اپلیکیشن دی، دې ته مو پام وي او وګورئ. دلته لیکل شوي دي ټیسټ یور موبایل. دا یو اپلیکیشن دی، په دې کې خپل موبایل چیک کېږي. نو له دغه اپلیکیشن څخه نور خلک هم استفاده کولی شي. تاسو کولی شئ هغې ته بیا دا ولیږئ. هغه چې استعمال کوي یعنې کله چې په بینر یا اعلان باندې کلیک وکړو نو ګټه به یې تاسو راځي. همداسې غوره اپلیکیشنونه تاسو پیدا کوئ تر څو له هغې څخه نور خلک هم ګټه واخلي او تاسو خپل اعلانات هم پکې لګولی وي. ځکه چې بعضې ویبسایټونه هم د دې اعلاناتو لپاره چمتو شوي دي، اعلانونه هلته لګوي. کله چې څوک په اعلان باندې کلیک کوي نو ګټه یې هغه چا ته درومي کوم کس چې بینر لګولی وي یا د ایډموب آی ډي لګولی وي د اپلیکیشن لینکونه. نو اوس د دې لپاره مهم چې موږ او تاسې اپلیکیشن کې څنګه ایډیټ وکړو او اپلیکیشن څنګه جوړ کړو. نو اپلیکیشن خو تیار ما تاسو ته ویل چې جوړ اپلیکیشن دي. نو هغې لپاره باید لازمي اړین چې ایډیټر ده، هغه ایډیټر به تاسو له ګوګل پلی سټور څخه انسټال کړئ. ما دا دی اخیستی دی. دغه ای پي کې ایډیټر چې دی دا ډېر کارونه کولی شي، بیخي زیات کارونه ترسره کولی شي. نو مه هېروئ چې تاسو ای پي کې ایډیټر چې دی دا باید تاسو لازمي ولرئ. دغه به خلاص کړو. هغه کوم اپلیکیشن مې چې تاسو ته وښلم هغه به دلته بیا سلیکټ کړو. تاسو ته به معلومه شي چې څنګه کار کوي او که نه کوي. اوس راځو اپلیکیشن ته. غواړم یو اپلیکیشن ورته انتخاب کړم، هماغه ټیسټ یور موبایل. دا ټیسټ یور موبایل کې دغه کې دوستان ریویډ بینر آی ډي هم تاسو لګولی شئ، دا انټرنیشنل هم لګولی شئ، کوم چې تاسو غواړئ. ځکه ما دا تاسو لپاره انتخاب کړ. نور اپلیکیشنو کې هم راځي. پام مو وي داسې اپلیکیشن تاسو غوره کوئ چې هغه کې ډېر څه شتون لري. دلته تاسو وګورئ ټیسټ یور موبایل اپلیکیشن ده. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به فول ایډیټ ووایئ، بیا به د آل فایلز تاسو خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړم د پاس سر کې لیکلي دي چې آرټ آی ډي، تاسو خپل آی ډي ولګوئ. هلته دغه وینې آی ډي موجوده ده، د آرټ آی ډي موجوده ده. دغه تاسو چې لرئ هغه به انسټال کړئ. د نورو موضوعاتو لپاره دي. موږ او تاسو به راشو خپل هدف ته. دلته لیکلي دي پاس سر کې ایډموب آپ آی ډي. د ایډموب اپلیکیشن آی ډي به یې تاسو داخله کړئ تر څو مو ایډموب دلته رجسټر شي. بل یې لیکلي دي دغه ځای تاسو وینئ، دغه شنه کلیک مې چې اوس وکړم دلته لیکل شوي دي ایډموب ریویډ ویډیو آی ډي. دغه ځای کې تاسو دغه کوم آی ډي چې ورکړي ده دغه آی ډي تاسو ختم کړئ. په دې ځای کې خپل آی ډي واچوئ.
نو دلته لاندې تاسو ګورئ دا ډېر څه نور هم پکې شته. دا کولی شئ تاسو پښتو ته هم وړوئ، یعنې د ژباړې په برخه کې هم کار ترې واخلئ. لکه دلته پاس لیکل شوي دي دغه ځای کې دغه تاسو وینئ د ای حروف چې د غاټ حروف د بېرته وړېږي شي، کوچنی شي. دغې لارې تاسو ټرانسلیټ هم کولی شئ، هر څه دغه کې شتون لري. نو اوس غواړو هغه ریویو آی ډي چې وه د ایډمو هغه مې تاسو ته وښله. دلته ګورئ بیا انټیټیشیل آی ډي ده، دغه شنه کلیک باندې تاسو وینئ. دلته دغه شنه کلیک باندې چې کوم کلیک شوی دی دغه تاسو دغې انټیټیشیل آی ډي راواخلئ، دا ختم کړئ او په دې ځای کې به تاسو بیا خپل آی ډي لګوئ. کله مو چې دا ختمه کړه دلته بیا تاسو خپل آی ډي ولګوئ. پوه شوئ په دې باندې؟ انشاءالله چې پوه شوي به وئ په دې باندې. بیا به اوس راشو بینر ته، بینر به هم ولټوئ تاسو، همداسې به پسې ځئ ښکته تر څو بینر هم ووینئ. شاید بینر پاس تللی وي. ها دوستانو، دغه لومړی چې دی ایډمو باپ آی ډي همدا د بینر دغه د تاسو ولیدم، همدغه ځای کې به هم دغه طریقه استعمال کړئ. کله مو چې دا طریقه استعمال کړم د هغې وروسته بیا تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو مو خپل اپلیکیشن بیرته فعال شي. دا مو چې کله ووالو دوستانو اوس ورکینګ شروع ده. دا سیو کېږي. د سیټ اپ 4 برخې لري. اوله برخه مرحله یې ده، اول سټیپ یې ده چې کله د پوره شي له هغې وروسته به اپلیکیشن کمپلیټ شي. اپلیکیشن کمپلیټ شو نو د اپلیکیشن تاسو کولی شئ خپل موبایل کې هم انسټال کړئ، نورو دوستانو ته یې هم واستوئ تر څو مو خپل ایډموب اکاونټ ته تاسو پیسې دي دلته راشي. هلته چې څوک په اعلان باندې کلیک وکړي نو تاسو ته به دلته پیسې دي راځي. دغه خو افغانستان کې اوس له ایډموب سره ډېر خلک بلد دي، اډساین آی ډي استعمالوي، خو صرف مې تاسو لپاره د ای پي کې ایډیټر ځانګړتیا ښودله. نو اوس راځو د بینګ مسله. بینګ مسله دوستانو اوس په افغانستان کې پخوا د آی بي بینک څخه پیسې راویستل کېدې، خو اوس ډېری خلک وایي چې آی بي بینک څخه ته موږ نشو کولی اکاونټونه ترلاسه کړو، هغې په موږ باندې پابندي لګولې ده. نو دا خبره بلکل سمه ده، ټیک ده. نو له دې وروسته بیا بعضې خلک هم وایي چې نورو بینکونو حساب مو هم دغه طریقه نه کېږي. نو زه خپله دغه فکر کوم چې پیسې ویستل کېږي او دا کارشونه یې هم ده. نو په دې کې یوه خبره دغه ده چې تاسو کله شخصي اکاونټ آی بي بانک کې جوړوئ نو هلته تاسو د پیسې منبع معلوموي، یعنې تاسو پیسې سرچینه له کومه اخلئ. تاسو شاید تاسو دکان ولرئ، د دکان جواز هلته وروړئ، تاسو د اکاونټ درکوي. کله مو چې اکاونټ ترلاسه کړم نو هغې ته تاسو پیمنټ کولی شئ، پیسې بېرته درته رسېږي او دا پته دوی ته نه لګېږي چې دا پیسې له انټرنیټ څخه ګټلې دي. تاسو هېڅکله داسې خبره مه کوئ چې ما دا اکاونټ چې دی له انټرنیټ د پیسو لپاره مه جوړ کړی دی. بلکه څوک وظیفه لري د خپلې وظیفې سند چې دي هغه سند تاسو ورته وړاندې کړئ، نو تاسو ته بیا هم کولی شئ چې د آی بي بانک اکاونټ ترلاسه کړئ. تاسو باید شخصي اکاونټ جوړ کړئ. نو زه کوشش کوم چې د دې لپاره نورې طریقې هم تاسو ته وښایم، خو بیا بعضې مشکلات دي چې د هغې مشکلاتو وجې بعضې خبرې وځنډېږي. بله خبره مهمه دوستانو، یو نوی اپلیکیشن باز بلیز په نامه ده. دا وګورئ تاسو، باز بلیز کټ مټ د ایډموب یا ایډ ساینس په شکل ده، خو په دې کې توپیر دل ده چې دا کې به دلته تاسو خپله اعلاناتو باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو ځان لومړی رجسټر کړئ. کله مو چې ځان رجسټر کړ دلته نیټ کنیکشن نشته دی، نو له دغه وجې د هغه پرېښوده. دلته پاس تاسو لیکلي دي نوټ ریپیټ کوډ چې دی هغه به تاسو داخل کړئ، نیم به ولیکئ، کنټري به انتخاب کړئ، سټیټس به ولیکئ، ایمیل او پاسپورټ به دا هر څه به ساین اپ کړئ. نو هغې وروسته تاسو ته اکاونټ فعالېږي. کله مو چې اکاونټ فعال کړه تاسو ته دلته ویډیویي اعلانات درکوي، ویډیویي اعلانات شیرینګ درکوي، ویب سایټونه درکوي. دغه به تاسو ګورئ، هغې په
هغه باندې تاسو پیسې ګټلی شئ. یعنې تاسو کولی شئ ورځ کې $15 څخه تر $10 پورې په دې اکاونټ کې پیسې وګټئ. خو په دې کې یو مهمه خبره دغه ده چې تاسو پیسې په ویسټرن یونین هم ورڅخه وبسلی شئ. اما دا طریقه ما خپله هم ازمېیلې ده. نو د دې لپاره مې تاسو ته دا خوشخبری درکوم. بله مهمه خبره دوستانو، د پیسې ګټلو لپاره تاسو یو بل اپلیکشن هم استعمالولی شئ چې د اپبیز په نامه ده. دغه دوستانو تاسو وګورئ، په دې کې تجارت کېږي. دغه دوستانو تاسو کولی شئ خپل چینل هم پر د یوټیوب چینل هم پر مخ بوی شئ، خو هلته به تاسو پیسې ورکوئ. خپله پیسې سره به تاسو چینل هلته خرڅوئ، یعنې نیمه پیسې پسې خرڅوئ. همدا شی تاسو کولی شئ نور شیان دې ته اپلوډ کړئ، هغه په پیسې باندې دلته وپلورئ. نو دغه که تاسو شیان اخلئ، کله مو چې شیان اخیسته، د شیانو اخیستلو باندې تاسو ته خپلې پیسې درکوي. هغه پیسې بیا تاسو ته خپله جمع کېږي. یعنې تاسو کولی شئ دا که ډېره سودا واخلئ، هلته چې هغه څوک هغه شی اخلي نو تاسو ته به یې سمه پیسې راځي. نو د دغه څخه پیسې ویستل په پیپال اکاونټ باندې کېږي. پیپال اکاونټ افغانستان نه لري، او زه افغانستان کې هم پیپال اکاونټ لرم، زه استعمالوم، خو ما څخه یې بعضې نیمګړتیاوې غوښتې دي، هغه مې بیا بېرته پوره کړې. نو هغه ستونزه اوس حل شوې ده. بله مهمه خبره دوستانو، بعضې دوستان دي چې په ایډمو باندې کله کلیک کوي، پیسې ورکړي، بېرته پیسې له منځه درومي. نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ خپل وي پي این بدل کړئ. کله مو چې وي پي این بدل کړه نو دا ستونزه حلېږي. تاسو داسې یو وي پي این وټاکئ چې هغه کمو خلکو استعمال کړی وي، یعنې ډېری خلک استعمال نه لري. هغه هم که کمزوری هم وي، ځکه تاسو باید دلته د خپلې ګټې په خاطر دا کار وکړئ. لکه د تاندر وي پي این بعضې خلک استعمالوي. د تاندر وي پي این کې هم بینر تاسو لګولی شئ. د دې بینر بیا کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن نور خلکو ته ولګوئ. کله چې بینر ورکوي هم پیسې به یې تاسو ته درومي. پاتې دې شوه دوستانو وروستۍ خبره دغه ده چې ډېری خلک وایي چې پیسې نه ویستل کېږي. موضوع مو هم شریکه کړه. بعض بیا باور نه لري. د باور لپاره دا مهمه خبره ده چې موږ او تاسې که فکر مو وي افغانستان یو غریب او جنګ ځپلی هېواد دی، دا چې اوس د ټکنالوژۍ ته راوتی دی او ټکنالوژۍ باندې کار شروع کړی دی، نو هېڅکله دوی دا باور نشي کولی چې موږ دلته پیسې اخلو. نو خبره دغه ده چې هغه څوک چې باور نه کوي له انټرنېټه پیسې وګټل شي، د هغې لپاره دا یو ښه ځواب ده. دا ځواب زه تاسو ته په بازلیس کې هم درکولی شم، په ایډمو کې هم درکولی شم. کوم اپلیکیشن چې تاسو وښایئ چې هغې له لارې پیسې ګټئ، د هغې په مطابق زه تاسو ته ځواب درکوم. هغه چې تاسو څنګه کوئ هغې نه تاسو یې نه ګټه واخلئ. نو لومړی بازبلیز چې ده، بازبلیز یو شرکت ده، دا نړیوال شرکت دی دوستانو. بازبلیز ته بعضې هغه کمپنۍ خپل اعلانات ورکوي چې دوی غواړي خپل ځانونه پرمختللي کړي. هغه بیا ورته مقصد د 10 کسانو د ویډیو په کتلو باندې ورته $100 ورکوي. نو بازبلیز کمپنۍ تا ته د ویډیو په کتلو باندې 0.022 یا 0.206 ډالر درکوي. نو همدا خبره ده. نه همدې وجې دغه څه شول تاسو ته خپله پیسې دې درکوي. همدا شان اپبیز کې ته هم کړی شي چې خپل اعلانات هغې ته ورکړئ په فیصدۍ باندې.
نو همداشان تاسو هم هغه اخیستی شئ. ایډمو کې هم همدا خبره ده. نو دغه پیسې ویستل مې تاسو ته هم وویل چې له بانک له لارې کېږي، ویسټرن یونین له لارې کېږي، بلاک چینج له لارې کېږي، پایپال اکاونټ له لارې کېږي. ډېرې طریقې لري چې موږ او تاسې وکولی شو هغه پیسې ترې راوباسو. نو تر بلې ویډیو مو بیا زه هاشم علیزی په خدای سپارم. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.